وقتنا منه رسول الله عليه وسلم ورجع جلال سوق نوت قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ حضور أكرم صلى الله عليه وسلم فأخبره فرمائل يا عمر أتدري من السائل؟ ترى سؤال برون كيف يمكن جلال سوق رضي الله تعالى عنه فرمائل الله ورسوله أعلم الله ورسوله يجي جلال سوق قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين كلا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصحبه أجمعين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تقنا برحمتك ولا تكلنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
والسلام ورسول ثواب أرواح الملائكة والمقربين الجعلياء كبار الصحابة الكرام والتابعين والتابعين الشهداء والصالحين والرسائل ثواب أرواح العلماء الكرام المشايخين والرجلات النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسائل خصوصا ثواب أرواح الأقرباء الذي حاضر مجلس والرسائل خصوصا ثواب أرواح المتوفى والرسائل إله رب العالمين خدای بخنه ورته وکړي إله رب العالمین قبر د جنت روزوز خروزه ورته وګرځوي إله رب العالمین صغیره کبیره قصدن سهوا ټول معاف کړي پاتې اقرباو ته د صبر نصیب کړي إله رب العالمین د حاضر مجلس تا ته د لاس په عذر وشک کړی د دوی عذر په خپل دربار کې قبول مقبول منظور وګرځوي إله رب العالمین د حاضر مجلس ټول په دې ګواه دي چې میرویس ښه سړی إله رب العالمین بخنه ورته وکړي إله رب العالمین خدای د حاضر مجلس د دنیا او د آخرت د شرمندګۍ نه وساتي إله رب العالمین ټول مسلمانان په اتفاق اتحاد ولري خصوصا د حاضر مجلس په اتحاد او اتفاق ولري إله رب العالمین د دې قرآن له برکته زموږ د زړونو څخه شیطان وسوسې وباسي إله رب العالمین زموږ د زړونو په قرآن منور کړي قرآن مو قانون وګرځوي واړه ماشومان مو چې دا مړی ته یو حوصله وکړي صبر وکړي ډېر ښه خیرات درته شوی دی په وچه مړۍ باندې ځانونه مه مړوئ دا د خبرو په وخت کې اوس یو څه خبرو ته هم مزاحمت کوي نو که حوصله وکړي او د مړۍ نه یو څه داسې وخت دی چې یو د بل خبرو سره پوه شو ستاسو باندې ډېر شکرګزار وم ډېره مننه مړۍ ښه مړۍ ترتیب شوې ده لږ حوصله وکړئ لږ صبر وکړئ تاسو ستر رحمان بابا افغان صوفي او د چشتیا د طریقې خپرونکی په افغانستان کې چې 400 کاله پخوا یې عمر درلوده هغه په داسې حالاتو کې لکه چې موږ دا سنن راټول شوي د میرویس چې زموږ تاسو د کاهول د افغاني کاهول په حادثه کې یو فعال غړی و زموږ تاسو د لاسه وتلی دی نو رحمان بابا په دې هکله خلکو ته دا ډول تسلي ورکوي په خپل شعر باندې وایي چې خدای څه شوه هغه ښکلي ښکلي خلک په ظاهر په باطن سپین سپېڅلي خلک هېڅ خندا مې د دې خلکو سره نه شي ژړوي مې هغه ښکلي تللي خلک خبر نه یم چې و کومې خواته لاړ شو لیده نه شي هغه ما لیدلي خلک دریغه یو ځل خدای بیا په جهان راغلی له جهانه په ارمان وتلي خلک زه د کاري صاحب ملا صاحب رحمان نه چې زموږ د ډېر معزز ملا دی د هغه ته بلنه ورکوم چې زموږ ته غونډه په څو پاکو مبارکو قرآني آیاتو پیل کړي کاري صاحب رحمان بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفره وارحمه ولا تعذبه والحقه بالصالحين واجعل الجنة مصواه ومصوانا إنا لله وإنا إليه راجعون. مناسب رحمان بابا ستړلی دی. رحمان بابا په دې هکله څومره ښه ویلي دي، وایي چې دوباره دې راتله نشته په دنیا، دوباره دې راتله نشته په دنیا، نن د وخت دی که دروغ کړې که رښتیا. تر وخت تېرې اوبه بېرته نه جار وځي، نه جار وځي تېر ساعت په بېرته بیا. تېر ساعت په مثال مړی د لا حد دی، مړ چا نه دی ژوندی کړی په ژړا. رښتیا هم د یو کال په لړ کې ډېرو دوستانو خپلو کورنیو عزیزانو په میرویس پسې ډېر وژړل، خو موږ ته رحمان بابا په دې هکله ډېر ښه څرګند ویلي دي، موږ که هر څومره وژړو هغه زموږ په ژړا نه راژوندی کېږي. نو اوس د هغه یاد زموږ سره دی، هغه اوس زموږ د سترګو نه پناه شوی دی، په زړونو کې ځای نیولی دی. اوس زه د رئیس صاحب ایوب شرګل نه هیله کوم چې راشي او د میرویس په هکله چې دی د نږدې انډیوال و، مرستیال یې و، همکار یې و، د هغه په هکله یو څه خبرې وکړي، ډېرې لنډې او خوندورې. حاجي رئیس صاحب ایوب شرګل. به نام خداوند بزرگ و توانا، افغانان نهایت عزیز، هموطنان گرامی، واقعا یک ضایعه بزرگ برای تمام افغانان، نه تنها برای فامیلش بلکه برای همه ما شما بود. میرویس شخصی بود که از تمام افغانان بود و هیچ وقت پیش از او این موضوع مطرح نبود که از خود است یا بیگانه است. تمام افغانان برای او یکسان و یک نواخت بود و برای همگی احترام قائل بود. چیزی که از قدرت از او آدم بود درباره هیچ یکی از وطندارای ما هیچ وقت او صرفه نکرده. امی علت بود که وقتی که تقریبا یک روز کم یک سال میشه که او در بین ما شما نیست جسما، اما تمام ما شما امی کمبودی را احساس میکنیم با پوست و گوشت خود، خاصتا من، به خاطر از اینکه هر مسائلی که می بود، هر مشکلی که می بود، اگر برای یک زنگ زده میشد او حتما در قسمت اجرات میکرد تا حدی که امکان داشت. کجای تاسف است بیشتر برادرشان هم گفتن که واقعا تمام افغانان در یک قسمت غم شریک هستند بودند و تمام اعضای فامیلشان و دیگر دکتر صاحب آدم خانم شعری خواندن که یعنی یک آدم وقتی که میمونه دیگه او پس اگر به می گریان و نالان ما شما می بود خدا صاحب بروی ما شما رو پس دوباره زندگی میکرد، مگر اینطور چون که نیست ای نمیشد. به می خاطر ما از بارگاه یزید متعال خواهان یزی هستم که جنتان نصیبی و آدم بگردانم میرویس جان و برای فامیلش صبر جمیل و برای تمام شما تسلیت و تهنیت عرض میکنم. شکر. رئیس صاحب یو ډېره مننه په دې برخه کې امین صاحب باوري ته چې د خاص د غونډې د خاطر حالین تشریف راوړی دی، بلنه ورکوم چې خپل پیغام تاسو ته د خدای بخښنې میرویس په اړوند واوروي. امین صاحب باوري. د لوی او بخښونکي خدای په نامه دوستانو په یوه تصحیح چې ډاکټر صاحب وفرمایل زه د بلجیم څخه راغلی موږ ستاسو سره اور په دې ډېر خوشحاله یم چې په دغه د خفګان په دغه ورځ کې شکر د افغانانو ترمنځ دغسې یو اتحاد وینم لکه رئیس صاحب چې وفرمایل چې د ټولو افغانانو لپاره هر افغان خپل ځای دی. ډېر خوشحاله یم دوستانو. کله چې د بلجیم نه راتلم ما ته دوستانو د
د دنیا د هر کنج نه پیغامونه راولېږل زما پر ایمیل باندې ټلیفونونه یې راته وکړل چې کله زه راځم نو زه به تاسو ته هغه پیغامونه اورم. په بلجیم کې د افغان کلتوري بهیر په استازیتوب په بلجیم کې د افغان کلتوري بهیر د مشرتابه جرګې په استازیتوب په بلجیم کې د ابن سینا د مسجد د مشرتابه په بلجیم کې د لر او بر افغان کلتوري ټولنې په استازیتوب همداسې په اروپا کې دوستانو د اروپا افغاني خویندو ټولنو د مشرتابه جرګې په استازیتوب چې په هغه کې د لندن څخه د جرمني څخه نږدې کم چې د سویډن څخه хорошо помيزاو د هغه څخه زموږ په دغو خویندو ټولنو کې د سویډن، ډنمارک، لندن، بلجیم، هالند او خپله د جرمني د کولن د ټولنو استازیتوب کوم دلته. هغوی ټولو هر یوه پیغام رالېږلی، زما سره یې پیغامونه دلته ستا راسره، خو د وخت له کمښت له خاطره مې ونه کړای شوله چې د هر یو پیغام ولولم. هر یو د میرویس سیدزي د شهید میرویس د هغو کارنامو یادونه کوي، هر یوه په خپل پیغام کې د هغه د ښه سړیتوب یادونه کړې. خدای دې هغه ته اجر ورکړي، اجر عظیم دې ورکړي ورته. زه یو خپلې خبرې فقط د جهاني صاحب په یو شعر باندې چې وایي د شمعې په څېر سوځو له خپل ځانه سره ځو، که وصل کې هجران دی له جانانه سره ځو، تش نوم د ساحل اورو یو تصویر د بیړۍ وینو، د څاڅکو په ګامونو له توپانه سره ځو. آغاز دی که انجام دی راز په سل پردو کې نغښتی هوښیار که لیونیو له زندانه سره ځو. د ژوند په راز پوه نه سو جهاني سبا به نه یو، یو څو بې نومه سیوري له کاروانه سره ځو. تاسو څخه ډېره مننه. تاسو آباد اوسئ، ژوندي اوسئ چې د خپلو دغسې ښو انسانانو یاداشت مو تازه کړی دی او تازه کوي. ډېره مننه. د باوري صاحب نه ډېره مننه، ښې خبرې وکړې. دې حدیثه کې موږ یو بل نږدې نه پېژنو، سره کړی دی. دوه علمونه دي، د یو نوم دی استیتیک او د بل نوم دی ایتیکا. ترجمه یې د ایتیکې ترجمه ده ادب او د استیتیکې ترجمه ده ښکلا. زه نه پوهېږم، زه شرمېدم چې د میرویس نه پوښتنه وکړم چې د دغو علمونو په هکله دا معلومات لري او که نه، خو د ده په کرکټر، په لباس، په اعمالو کې دا دواړه څرګندېده. په حدیثه کې که چېرې کې ښه لباس چا اغوستی وي نو هغه به یوازې میرویس وي، او که په حدیثه کې چا ښه ادبي ستړیماش او ښه برخورد کړه وړی درلودل نو هغه به میرویس و. نو د ده د کړه وړو او د لباس اغوستنه داسې معلومېده چې دی په دغو دوو علمونو باندې ډېر پوهېده. اوس د حاجي صاحب رسول مفتون نه چې د دې افغان فامیل د جومات بنسټي کوونکی جوړونکی دی، هیله کوم چې د میرویس په هکله خپله خاطره ووایي. حاجي صاحب مفتون. بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه تمام وطنداران شرافتمند، وقتی که ما نام میبریم از میرویس شهید، چقدر زود گذشت، 1 سال گذشت از وفات از اینا. یک انسان مهربان، یک انسان اجتماعی، در تمام محفل و تمام گپایی که در شهر حدیث سازماندهی میشد، چی خوشی بود چی غم بود، و خصوصا در لیسه مسجد بارا و تکرارا تب تلاش نمودن تا که یک مسجد ما داشته باشیم. ما شاهد سنی هستم که وقتی تعمیر تدابش گذاشتیم در این دیزاین تعمیر تا حد زیاد کمک کنم. یکی از روزا گفت که یک میز مدوری که تقریبا 30 نفر در اطراف از جای میشه، میز سنگ مرمر بود،
خودش همراه دوستاش پدرزادایش آوردن نمیشه ایره در منزل پایان نصب کردن که خاطراتش تا بار در اوج زنده است و همیشه ما در سر و میز یک گل تازه را میمونیم که همیشه خاطرات از او زنده بانم. به او خاطر همیشه او مهربان بود. از خداوند متعال ما میخواهیم که همیشه جای از اونا جنت باشه و بر تمام فامیلش از خداوند صبر جمیل هم میخواهم. تشکر. علي صاحب رسول مفتون ډېره مننه. موږ د لارو د سایټ چلاونکی او همدارنګه په دې وروستي وخت تاسو ټولو سیټونو کې به ویلي وي چې دا د یوې فرهنګي کمیټې مشرتوب هم د ده په غاړه ور اچول شوی دی. د هغه ځوان تکړه سړی دی احسان الله عبدالله احسان ډېره مننه کوم چې بلنه ورکوم چې دلته راشي او تاسو ته خپل زموږ په خوږه کندهاري لهجه باندې تاسو ته خوږې خبرې وکړي او د میرویس په یاد تاسو ته خبرې وکړي. Esenjak. Bismillahirrahmanirrahim. په اوکراین کې مې په ټولو افغانانو ته په خاص ډول په دې ښار کې ډېرو درنو او ډېرو غیرتمنو ډېرو ښکلو افغاني ارزښتونو او ویاړونو باندې ولاړو او مینو افغانانو ورونو دوستانو مشرانو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تقریبا یو نیم کال مخکې هم د ډېرو دوستانو سره په بېلابېلو مجلسونو کې ناست وو چې هغه وخت کې ارواښاد شهید میرویس هم زموږ سره په ټولو هڅو په ټولو کلتوري هڅو او مېلمه پالنه په بانډارونو کې ستاسو سره ګډ زموږ سره وو. له بعده مرګه نن یې د ده د مرګه څخه شهادت څخه یو کال تېر شوی او زموږ د اخري لیدنه څخه یو نیم کال شاوخوا تېرېږي. خو هغه خاطرې تر اوسه پورې زموږ سره دومره په دې اندازه تازه دي لکه یوه هفته مخکې چې دا هر څه تېر شوي وي. موږ یې تر اوسه پورې کیسې کوو، په بېلابېلو مجلسونو کې یادوو، ټول د حدیث افغانان یادوو. موږ سره د حدیث د افغانانو خاطرې نه یوازې دا چې په شخصي مجلسونو کې بلکې په رسمي غونډو کې هم موږ د حدیث د اوسېدونکو افغانانو مېلمه پالنه د خپل افغانستان د خپل افغاني کلتور د ارزښتونو سره د دوی مینه او د دوی هغه اتفاق او اتحاد خصوصا په دغسې ورځو کې د یو سمبول او د یوې بېلګې په توګه باندې موږ په خپلو هېوادونو کې چې اوسېږو او یا سفرونه کوو او یا په افغانستان کې ځوانانو ته وریادوو چې د اوکراین په نامه یو هېواد دی، د اډیسا په نامه یو ښار دی. هلته موږ د افغانستان د بېلابېلو سیمو افغانان ولیدل چې ټوله پر یوه دسترخوان پر یوه میز او د خوشحالۍ په ورځ کې ټوله یو ځای سره ولاړ وو او په ټولو باندې د خپل هېواد او د خپلو هېواد د خلکو خدمت او د پرمختګ لپاره کار کاوه. کاشکې داسې نه وای چې نن د غم په ورځ کې موږ سره د ویر او ماتم په دسترخوان باندې راټول وای. خو په حقیقت کې خبره دا ده چې د دې څخه وروسته موږ د اډیسا د ښار د اوسېدونکو یو بل رنګ ولیدی، یو بل حالت مو یې ولیدی چې کله کله داسې وي چې غم او ویر هم سړي ته یو ډول خوښي ورکوي. ځینې به یې بد خوند کولی که غم وی په اډیسا کې خو چا ګډون نه پکې کولی. زموږ په افغانستان کې له بده مرغه په تېرو کلونو کې او اوس هم ډېر داسې خلک شته چې سړی مړ کېږي د ښخولو سره یې نه وي، د جنازې د لمانځه سره یې نه وي، وحاضرې ته یې سړی نه ورځي. خدای دې موږ تاسې او ټول افغانان د دغسې حالاتو وساتي. د یو نیم کال مخکې خاطرې او د نن ورځې دغه څه چې زه په سترګو وینم دا ماته دا راښیي چې په اډیسا کې داسې درانه افغانان اوسېږي چې دوی نه یوازې دا چې د خوشحالۍ د اتڼونو د ادبي بانډارونو د کلتوري غونډو پر مهال باندې ټوله یو تر بل تر څنګ چینې سره راټولېږي، بلکې دا دوی مېړني افغانان دي چې د غم په ورځ کې هم یو بل ته اوږه ورکوي، د غم په ورځ کې د ویر په ورځ کې هم یو بل باندې لاس اچي، یو بل تر لاس نیسي او د غم په سپکولو کې د غم په شریکولو کې د عمل په میدان کې ښیي چې موږ افغانان زموږ غم او شادي دا سره شریکه ده. دا زما لپاره د ویاړ ځای دی چې افغانان په دغسې یو حال کې وینو. خدای دې تاسې همیشه
په اتفاق لري. خدای دې موږ تاسو ټول افغانان په افغانستان کې او په بهر کې افغانان د غمونو څخه وساتي. خو دغه څه به راځي لکه مخکې چې دوستانو په خبرو کې وویل موږ تاسو ټول په دې باندې ایمان لرو چې کل نفس ذائقة الموت، ټول په دې ایمان او باور لرو، ټول به مري. خو څوک چې داسې مري چې د مرګ څخه وروسته هم د خلکو په زړونو کې لکه څنګه چې ډاکټر صاحب زدران وویل چې د مرګ څخه وروسته هم د خلکو په زړونو کې ژوندی پاتې وي، دا د ویاړ ځای دی. زه د ارواښاد شهید سیدزي کورنۍ ته، ورونو ته، ټولو دوستانو ته، انډیوالانو او د دې څخه اوسېدونکو سره ځان او په عالم کې د افغاني کلتوري ټولنې په استازیتوب د لاربر د همکارانو په استازیتوب او موږ د لویس افغانانو په استازیتوب زه ستاسو سره په دې ویل کې او په دې غم کې د غم شریکي اعلان کوم او زه تاسو ټول ته دا دعا کوم چې خدای موږ تاسو ټول د غمونو څخه وساتي. خدای تعالی موږ تاسو ټول ته خوشحالي رانصیب کړي. ډېره مننه. د ګران انسان ډېره مننه الله احسان. دوستانو د وخت څخه دې نوره خبره ختم کړو. د داسې د فرهنګپالو په استازیتوب د انجینر صاحب احمدشاه پښتون نه هیله کوو چې خپل د کلی پیغام د خدای بخلي میرویس په اړوند واورئ تاسو. د لوی او بخښونکي خدای په نامه. د لوی او بخښونکي خدای په نامه. بسم الله الرحمن الرحیم. ستا په یاد به د چا اوښکې توی نشي، ستا په یاد به د چا اوښکې توی نشي، ستا په یاد به د چا لاس په دعا نشي. هو پوره یو کال وشو چې موږ د شهید میرویس خان د غم په ټغر ناست وو. په دې کال کې به موږ یو داسې بنډار او محفل نه وي تېر شوی زموږ په منځ کې چې د خدای بخلي یادونه پکې نه شوي نه وي. دلته ناستو راغلو او هغلو ته د ده انسانیت، مسلماني، افغانیت، دوستي او ښه نیت پوره معلوم دی. موږ د ادب مینهوال د داسې په حال کې د ده مینه د اجتماعي ژوند او په خاصه توګه د ادب او افغاني فرهنګ سره هېڅکله د یاده نشو ایستلی او نورو ځوانانو ته یې د نمونې په ډول ښایو. د خدای بخلي میرویس خان بې وخته مړینه موږ ژوند باید په دې فکر کې واچوي، موږ ژوندي خلک په دې فکر کې واچوي چې دا دنیا هېچا ته هم نه پاتې کېږي او موږ هم په دې راتلونکي یو او په ورځنی ژوند کې دا هېر نه کړو. هغه خلک چې زموږ په څنګ کې نن ورځ د میرویس خان په ځای زموږ د وړې اجتماع زموږ افغانانو ته چې په حادثه کې اوسېږي منډې او تړلې وهي، دا فکر باید وکړو چې موږ څومره هغوی خوشحالوو. آیا په وخت موږ ورته یوه لفظي مننه د دوی څخه کړې ده او یا دا چې موږ داسې یو عمل کړی دی چې هغه په دې پښېمان کړی دي چې زموږ د کاروبار او زموږ په مشکلاتو پسې منډې ووهي. د ښاغلي جهادي صاحب د راتګ په وخت کې د محفل په جریان کې زموږ مېلمه چې نن هم مېلمه دی ملګري احسان داسې زیاته کړه چې موږ نن جهاني لمانځو، تېر وخت موږ ته جهاني راکړی، موږ سبا ځوانانو ته څوک وړاندې کړو. زه د دې په ځای کې د داسې میشته افغانانو ته دا وایم چې موږ هر وخت خلک لمانځو چې د حق اعداد ته لبیک ووایو او که په ژوند کې به هم خپل ځوانان لمانځو او ملاتړ به یې کوو. راځئ لږ د خان عبدالغفار خان د دې خبرې راووځو چې ویل یې مړه قومونه مړي لمانځي او ژوندي قومونه ژوندي. زما هیله د حادثې د افغانانو څخه دا دی چې په خپل ژوند کې د مشرانو قدر وکړي، ځوانان وهڅوي او ماشومان ونازوي. په ژوند کې د هغه عزت او احترام وکړي
په ژوند کې د هغو خلکو احترام وکړئ چې ستاسو او ستاسو د کلتور فرهنګ عنعنو خدمت او پالنه کوي. زه په شخصي ژوند کې هم د میرویس خان څخه ډېرې لوړې ډېرې خوږې خاطرې لرم. ټولو دوستانو ته معلومه ده هر څوک په دغې ډول خاطرې لري. خو زه دته د فردوس جنت غواړم، د ده کورنۍ ته جمیل صبر غواړم، خدای دې دا وبخي او موږ د خدای په لاره د انسانیت او د مسلمانۍ په لاره سم کړو. په مینه باندې د انجینر صاحب احمدشاه پښتون نه ډېره مننه. اوس د خدای بخښلي میرویس سیدزي ورور رمضان سیدزي ته بلنه ورکوو چې تاسو ته خبرې وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ځکه د میرویس جان د خاطرونه چې شه یاد کړم دا به تقریبا 10 کاله 40 کاله به دا خاطرې ټولې ما سره دي. نو مننه د ټولو دوستانو نه د هغې ورځې نه چې دا حادثه شوې وه. ټولو دوستانو رښتیا تک تک ما سره یو ځای غم شریکي کړې ده. مننه د ټولو نه. او نن چې زه دا ټول دوستان دلته ګورم بیا هم زه د میرویس جان ځای خالي نه ګورم دلته، ځکه چې ټول دوستان مننه د ټولو نه. او که نن موږ سره میرویس جان هم بیا هم مننه د ټولو نه. تشکر. ما نه غوښتل چې دا خبره وکړم، خو د رمضان نه مننه د دغه دا حالت مې چې ولیده. ګورئ د دنیا نور قومونه چې دي که کوم مړی او ژوندی ور وشي نو هغه یې په شرابو یا په بل څه یا په بل څه یا په نورو عملونو باندې خپل ځان مشغولوي. لیکن یو افغاني کور کې چې یو غم کېږي نو ډېر بار یې په خویندو او مېرمنو باندې راځي. باور وکړئ چې دوی لا تر اوسه پورې هم لکه زموږ سره یو ځای د میرویس په غم په ویر کې لا تر اوسه پورې هم دي. نو زما ستاسو ټولو په نمایندګۍ د دوی د ټولو کورنۍ نه دغه مې هیله ده، آرزو مې ده، هغه د پښتو یوه ژبنۍ ده وایي چې د سار له سترګو مې پناه یې، د سار له سترګو مې پناه یې، د زړه په سترګو دې همیش دیدن کوم. زه ستاسو ټولو په اجازه باندې ستاسو ټولو په نمایندګۍ باندې د دوی د کورنۍ د ټولو غړو نه هیله کوم چې نوره د میرویس په یاد ویر دومره نوره اوږد نه کړي، ځکه چې هر څومره سترګې وي چې څومره اوښکې ترې راوبهیږي هغه وچېږي. او رحمان بابا خپله ویلی دی چې مړی چا دی ژوندی کړی په ژړا. زه دوی نه د دوی کورنۍ د هر یوه غړي نه هیله کوم چې نوره د ده په یاد باندې اوښکې تویې نه کړي، ځکه دا د ماشومانو په فکر باندې په سایکولوژي باندې په اروا باندې منفي اغېزه کوي. راځئ چې د هغوی یاد نوره په سترګو په اوښکو کې نه په ژړا نه بل په نیکو عملونو او د زړه په سترګو د هغه یاد وساتو. تاسو زما سره ټول په دا خبره باندې موافق یئ او دوی ټول په دغه لګیا دي. اوس وروستی څوک چې خبرې کوي هغه انجینر صاحب سعادت حضرت سعادت دی چې د ګلجي نه په همدې ویاړ راغلی دی. د هغه خبره وروستی دي د خبرو موافق پای ته رسېږي. انجینر صاحب حضرت. السلام علیکم ورحمت الله. نه پوهېږم چې کوم ځای نه زه راشروع کړم، خو اوله خبره به دا وکړم چې کله چې مې د کور حرکت کاوه نو میرویس چې مور ته چې زما ترور کېږي ورغلم، ما ترورې که څه دې ویلو لرې ما ته ووایه چې زه یې هلته ستا خبره وکړم. نو دې راته وویل چې زویه دا یوه خبره وکړه
چې میرویس چې د وړوکی و او تر هغه پورې چې غټ شوی دی ما ته یو جنګ هم کور ته نه ده راوړی. یعنې میرویس همیشه په ژوند کې د سولې سړی او د تاسو نه مې وایي دا هیله ده چې د میرویس همدغه لاره چې ده تاسې ځوانان همدغه تاسې د نن حاضر کسان او نور دوستان چې لرئ همدغه لار تعقیب کړئ چې هېڅکله هم خشونت ته مخه مه کوئ. همیشه په خپل منځ کې اتحاد او اتفاق ولرئ ځکه په اتحاد اتفاق باندې سړی کولی شي چې ډېر زیاتې لاسته راوړنې راوړي. نظر دې ده چې سره متحده ونوسي. د نن ورځې غونډه چې او د نن ورځې دغه پروګرام چې زه وینم او زموږ د کورنۍ مینې موږ ته دا احساس راکوي چې میرویس یوازې زموږ په کورنۍ پورې اړه نه درلوده بلکې دا د یو افغاني کلتوري کهول چې په حدیث په ښار کې میشتې د دې کلتوري کهول غړی و او همدارنګه د دغه افغاني کهول چې تاسو یې ټول غړي یاست د دې کهول چې تاسو غړی و او دا خبرې چې موږ واورېدلې یعنې موږ هېڅ د خبرو ځای نه پاتې کېږي. صرف یوه خبره زه غواړم هغه وکړم چې میرویس شهید په خپل ژوند کې همدغه آرزو درلوده چې افغانان سره متحد وي، اتفاق او اتحاد ولري او څه چې لري د افغانانو په خدمت کې یې پرېږدي. نو همدغه زه تاسو ته پیشنهاد کوم چې څه چې لرئ د افغانانو په خدمت کې څوک چې په اسلامي لحاظ کولی شي خدمت وکړي، څوک چې په افغاني لحاظ کولی شي خدمت وکړي، څوک چې بیا په افغاني لحاظ کې په نورو برخو کې کولی شي لکه دا جومات موږ لاندې وینو دا یو ډېر غټ خدمت ده هم اسلامي هم افغاني. دغه ځای چې موږ وینو هم افغاني ده هم کلتوري هم ادبي خدمت ده. نو خدای دې تاسو ټولو ته د دغه اساسي خدمتونو اجر درکړي او میرویس موږ تاسو په زړو کې ژوندی ده، میرویس موږ تاسو په احساساتو کې ژوندی ده او زه د دې د کورنۍ په استازیتوب بیا د تاسو نه مننه کوم. ستاسو د خدای اجرونه په درته نصیب کړي، خدای دې تاسو ته نور لا هم اوږد ژوند درکړي او په دې ټولنې خدای تاسو ته درکړي چې په داسې یو سخت حالت کې تاسو د کورنۍ زموږ د کورنۍ سره سیاسي کورنۍ سره دغې راغلي یاست او د غم په دې ټغر باندې سره یو ځای ناست یو او انشاءالله چې دا مشکلاتو باندې به موږ غلبه حاصلوو. مخکې ډاکټر صاحب دا یادونه وکړه او دا پیشنهاد یې وکړو خو وخت به څه ونیسي او موږ به کوشش وکړو چې د دې غم نه به ځانونه کرار باسو مګر کشکې دا زموږ په وس وای موږ خپل کوشش وکړو او په آخره کې بیا یو ځل بیا د تاسو نه ډېره زیاته مننه کور مو ودان چې تاسو وخت نه نیسمه او که چېرته مو په خپل خبرو کې څه سهو مونږ نه شوي یا مثلا داسې خبر مو کړي تاسو نه مونږ معذرت غواړو خو بیا هم تاسو ته وایو ډېره زیاته مننه کور مو ودان چې دا ځای مو خدای سره ښایي. زه غواړم چې د اوسنی محفل په دوه لنډیو ختم کړم. هغه دا وایي چې په دنیا ښه سره وکړه په آخرت کې د هر چا بېل دي کورونه او د میرویس روح ته دا وروستۍ لنډۍ ورلیږم. هغه دا چې وایي چې نارې مې ډېرې درته وکړې د خاورو زور وعدې نه ورېدې مینه دوستانو تاسو ته ښه شته خدای دې وکړي چې دا خیرات او ختم د خدای دوی پاک په دربار کې قبول او منظور وګرځي او ستاسو د راتګ نه ډېره مننه چې په دې واوره او بارانو سړک راغلی بیا هم ژوندي دي افغانان نور د خدای په افغاني کورنیو کې فامیلونو کې هېڅ غم رانه ولي یوازې خوشحالي او مستي ځواني او غټنونه تاسو نه ډېره مننه.